په غزني کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له پوهنې ریاست سره په همغږۍ د ټولنې د اصلاح او فکري رغښت په پار جوړ شوی علمي سیمینار پای ته ورسید. د غزني د اطلاعات او فرهنګ رئیس رسنیو ته ویل هڅه کوي چې د ځوانانو د علمي کچې لوړونې او د ټولنې د اصلاح برخه کې دا ډول سیمینارونه زیات کړي. په ټوله کې دغه سیمینار یو ورځنی سیمینار او په 5 مهمو موضوعاتو باندې پکې د استادانو پوهنتون همدارنګه د نورو علما کرامو اړوند استادانو له طرفه وړاندې سول. دغو موضوعاتو کې تر ډیره مهم د اهمیت حفاظت فکر سالم و عقیده سالم همدارنګه رسنیزه پوهه او د دې ترڅنګ فکري جګړه یا فکري انحرافات او ټولنیز یا اجتماعي نزاکتونه او همدارنګه د ځوانانو رول د ټولنې او خلکو په اصلاح کې یا د زده کوونکو رول تر دغه عنوان لاندې جوړ شوی و. له بلې خوا بیا د دې علمي سیمینار ګډونوال خوښي څرګندوي او زیاتوي چې دا ډول روزنیز سیمینارونه په لار اچول په اوسني وخت کې ځوانانو ته ګټور تمامیدای شي. در این سمینار ما اشتراک کردیم، دیدیم خیلی موضوعاتی را ما آگاه شدیم و ما مصمم به این هستیم که ما خود ما به عنوان معلم و به عنوان امیر کمیته لیسه خود موضوعاتی که امروز گرفته شده انشاءالله هو به هو همش یادداشت گرفتم و انشاءالله به شاگردان هم خاطر رساندم و ما هم به عنوان یک معلم باز به اونا هم همین موضوعات را کلا سمینار خواهد دادیم. دا خو ډیر جالب سمینارونه ول، ډیر خوندور ول، ډیر په زړه پورې و د موږ لپاره. په دې کې موږ ډیر څه زده کړل او ډیر په زړه پورې څه موږ ته برابر شوي ول. پکې هیله ده چې په راتلونکي کې هم دا سمینارونه برابر شي او د ټول هغه ګډونوال بیا ګډون پکې وکوي او ډیر څه زده کوي او موږ ته څه ډیر جالب او ډیر خوندور ول. باید یاد کړو چې په دغه علمي سیمینار کې 350 د ښوونځیو زده کوونکو برخه درلوده. دوی له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې دا ډول علمي سیمینارونه دي د غزني ټولو ولسوالیو ته وغځوي ترڅو د یوې سالمې ټولنې په رامنځته کولو کې خپل مسؤلیت ادا شي.